د نن ورځې د پیل 15 مهم او تازه خبرونه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د خپلو سیاسي لیدنو کتنو په دوام کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره لیدلی دي. اوغلو پر خپله ټویټر پاڼه کې له حمید کرزي سره د لیدنې انځور خپور کړی او ویلي دي چې له افغانانو سره یې یووالی او افغانستان کې د ثبات لپاره به یې همکاري ادامه ولري. حمید کرزی دغه راز په متحده عربي اماراتو، جرمني او ترکیه کې له ګڼو سیاسي څیرو سره هم لیدلی دي. د افغان ټرانس اورګاډي پروژې د لارو پیژندنې کار بشپړ شوی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د افغان ټرانس اورګاډي د پروژې د لارو د پیژندنې کار بشپړ شوی او د پروژې د پیل لپاره له ازبکستان او پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې ادارې مشر بختالرحمن شراف وایي چې د افغان ټرانس پروژې لګښت چې منځنۍ اسیا او سویلي اسیا د ریل پټلۍ له لارې ترسره نښلوي 15 میلیارډه ډالر اټکل کیږي چې باید نړیوال سازمانونه یې ورکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې پټلۍ جوړول د افغانستان د سوداګرۍ په وده کې مهمه بولي. د حیرتان مزار د اوسپنې پټلۍ د افغانستان ټرانس د اوسپنې پټلۍ یوه برخه ده چې اوس مهال له منځنۍ اسیا څخه د هیواد د اړتیا وړ ډېرې توکي له همدې لارې افغانستان ته راوړل کیږي. شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پولیسو برید شوی. پاکستاني رسنۍ ویلي چې د دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې د یو برید پر مهال 15 پاکستاني پوځیان ټپیان شوي دي. رسنۍ ویلي چې برید د شمالي وزیرستان د میرامشاه او رزمک سیمې پر سړک د پاکستاني ځواکونو د موټر پر کاروان شوی دی. د راپورونو له مخې بریدګر یو پر موټرسایکل سپور او د پوځ له موټر سره یې نږدې ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده. د کمال خان بند اړوند د کانالونو پاتې چارې بشپړېږي. د کابینې اقتصادي کمیسیون پریکړه کړې چې په نیمروز کې د کمال خان بند د کانالونو د رغونې پاتې چارې د تړون پر بنسټ د ملي پراختیا شرکت له لورې بشپړې شي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې ویلي چې د کابینې د اقتصادي کمیسیون غونډه نن د ملا برادر په مشرۍ جوړه شوې وه چې پر یو لړ مهمو اقتصادي موضوعاتو پکې خبرې شوې دي. په بیان کې راغلی چې حکومت به د کمال خان بند د پاتې کارونو تر بشپړېدو وروسته د ځمکو د ویشلو په تړاو پریکړه وکړي. د پاکستان له زندانونو افغان بندیان ازادېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې په راتلونکو 3 اونیو کې به یو شمېر افغان زندانیان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو څخه آزاد شي. یا سفارت په خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې په دې اړه یې د پاکستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو له مسؤلینو سره پرلهپسې اړیکو نیولې دي. په خبرپاڼه کې راغلي د پاکستان د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ډاډ ورکړی چې په راتلونکو 3 اونیو کې به د افغان کډوالو نیول کېدو په اړه شته ستونزې هوارې شي. سپینګیري ماشومان، میرمنې او یو شمېر ناروغان به ژر تر ژره آزاد او د نورو دوسیې د هم وڅېړل شي. سفارت زیاته کړې چې په تیرو 3 میاشتو کې د پاکستان په بېلابېلو زندانونو کې د نیول شویو 2000 افغان بندیانو له ډلې 1500 تنه خوشي شوي او د پاتې نورو د خوشي کېدو هڅې هم روانې دي. ملګرو، دا به زموږ خبري ټولګه د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره په زموږ پښتو پلس سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.